د 1945 کال د فبرورۍ د 14 تر 15 نیټې یعنی په 2 ورځو کې د امریکا شاوخوا 520 الوتکو او د بریتانیا 922 الوتکو په دغه ښار باندې 3900 ټنه انفجاري مواد راوغورځول او په هغې کې داسې بمونه هم وو چې اور اچوي ودانیو او سیمې ته او د دغې اورلګېدنې او دغې ستر بمبار له کبله ویل کېږي چې 50 تر 80 زره کسان په درستن کې ووژل شول او مړه شول. خو ځینې سرچینې دا شمېر تر دې ډېر لوړ بولي ځکه د وخت حاکمانو به رښتینې شمېرې نه اعلانولې، لا هم په جګړه کې وو، خو هغه د جګړې وروستۍ ورځې وې او ډېره کمه موده وروسته بیا هټلر او نازیان د روسانو، فرانسې، بریتانیا او امریکا پر وړاندې تسلیم شول. نو دا ښار د جګړې یو داسې غمجنه تاریخچه لري او دغه هره برخه یا هر قدم یې په یو وخت کې په وینو رنګین شوی دی. یو ډېر خلک پکې وژل شوي دي متاسفانه، او هغه هم دی داسې یو چا د لاسه چې خپل نژاد او خلک یې تر نورو لوړ بلل او غوښتل چې نړۍ د دوی لپاره وزګاره کړي، خو پای یې متاسفانه ډېر خراب و، غمګین و، د عامو خلکو لپاره ډېر غموونکی و. ځینې شمېرې یا احصایې چې دي هغه وایي چې په دې بمبار کې دلته شاوخوا 140,000 کسان ووژل شول او په دې کې داسې کسان هم وو چې اکثره یې غیر نظامي وو، پوځیان هم وو، د فابریکو کارکوونکي هم وو. دغه بمونه چې په اورول هغو کې ځینې داسې وو چې اور د ودانیو دننه بوځي، نو که څوک به د لاندې هم پټ وو یا به په تکاوۍ کې وو، هغلته به هم هغه تیل یا هغه اور په څرکي یا هغه څه چې اور یې اخیست هغه به ورتلل، او څوک به وي چې بیرون ته راووتل نو بیرون کې به متاسفانه په اور کې ګیر شول او ژوندي به سوځېدل، چې دا یو ډېره ستره غموونکې پیښه وه چې ښایي د یوه اتومي بم له راغورځولو نه کمه نه وي.
ښار څنډه ده یا لوړی ده، لاندې بیا ښار پروت دی، دې خواته د ستپې دي او مځکې دي زراعتي. نو ډېره ښایسته او ښکلې سیمه ده. دې خواته خلک تفریح ته هم راځي. یو په دغه لوړه یو ځای دی، سړی کولی شي وګوري او له هغه ځایه د ټول درستن او شاوخوا سیمو ننداره وکړي. نو ډېر ښکلی طبیعت لري دا ښار او دا ایالت ټول، ځکه داسې واړه غرونه او تپې پکې دي. هغه تېر کال چې زیکسیشه شوایц یا د زاکسن سویس ته ورغلي وو، هغه سیمه هم دې ځای ته نږدې ده او هغه ویډیو هم که نه وي لیدلې وګورئ شي، هغه هم ډېره عالي او ښکلې سیمه ده. نو بس دغسې ځایونه دي. هغه لاندې چې ښکاري بس ټول ښار دی او کورونه او مځکې او باغونه بیا په شاوخوا کې د ښار پراته دي.
ګندنه خو وینئ وطني باغ دی او دا ګندنه ده او دا پټی دی او دا ګلان دي او دا نو یو باغ دی په درستن کې د یو ملګري باغ دی دې ته راغلو نو مازدیګر او شپې به تر ناوخته دلته وو بیا به د خیره سره سبا د درستن نور ځایونه وګورو په ګډه نو بس راسره اوسئ باغ هم ډېر ښکلی دی ننداره یې وکئ ښایسته ګلان ملان او داسې نور شیان پکې کرلي دي ځینې میوهي ونې هم پکې شته د شاوخوا کې نور باغونه هم دي ډېر ښکلی ځای دی ښه طبیعت دی او ډېره ښه هوا ده نو بس راسره اوسئ ډېر ښه وطني ځای جوړ کړی وطني ترکارۍ ګندنې رومیانو ګشنیزو ترتیزکو هر بلاوې دلته پکې کرلي دي نو داسې د یوې درې منځ کې دا باغونه دي شاوخوا واړه واړه ډېر زیات او دخوا ته غرونه دي داسې واړه واړه غرونه او دغه د غره په بغل کې تپې بغل کې بیا دا باغونه دي دا نو ګورئ د ګندنې پټی دی رېبدلی ده او دا تخم یې هم د وطن نه راوړی دا دوه درې پټي دي ښه پرېمانه ده که درستن خواته چېرته اوسئ ووایئ چې ادرس درکړم د دې ملګري نو بېغمه یې اوسئ پیرکي میرکي واشکې پخې کړئ ډېره ښه غوړي به ورکړې ښه نو دا نو شو درستن او د درستن ننداره هیله ده د نورو ښارونو او د پښتون ګرځندوی د نورو ویډیوګانو لیدنه هم وکړئ زما سره اوسئ او خوند ترې واخلئ ډېره مننه تر بیا ښه وختونه